الله خو دې زموږ دغه شیخان راته تر ډېره وخته ژوندي لري او دا دین خو دوی را رسولی ده. اسماعیل صاحب یو ورځ ماته خبره کوله چې یو کتاب مې چاپ کړی ده او ډېر زیات تحقیق چې مې وکړ چې په ادب کې دا د یونیسف خبره ده چې تر 80% زیات کار علماو کړی ده. نو علماو په هره برخه کې ډېر کار کړی ده. ولې مرګ راځي هر چاته راځي که نه. ښه دا ده چې یو سړی له دې دنیا نه ځي هغه څوک پرېږدي چې د هغه هغه لاره تعقیب کړي. او زه نن ډېر خوشحاله یم چې دغسې شیخانو سره ځان یې په منځ کې میل دی او د شیخ صاحب خو الحمدلله زوی موږ ته پاته ده که ماسي صاحب. امید د توقع دا ده چې ډېر کار به نور هم وکړي او په دې باندې خوشحاله هم شولم چې راغللم دوستان مې ولیدلو او الله دې شیخ صاحب ته جنت الفردوس ځای کړي. ولې موږ یې صحیح ده چې په خپل ځای کې د هغه خالیګاه به وي خو تر شا داسې څوک راته پرېښی دی چې انشاءالله ډېر بې ذات موږ نه کړي.